تازه خبر د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له دندې ګوښه شو. سلام امینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي له دندې ګوښه او پر ځای فرحان یوسفزي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ټاکل شوی دی. دغه خبر د ارګ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی او لیکلی دي د جمهوریت ریاست د عالي مقام د حکم پر بنسټ ښاغلی فرحان یوسفزي د افغانستان کرکټ بورډ د غړی او عمومي رئیس په توګه وګمارل شو. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي افغان لوبډل مشر اصغر افغان له دندې ګوښه او په حساس وخت کې ګلبدین نایب د نړیوال جام لپاره د لوبډل مشر په توګه وګماره، د نوموړي خلاف غبرګونونه راوپارېدل. د نوموړي دا کار نه یوازې دا چې افغانانو ته د منلو وړ نه و، بلکې نړیوالو مبصرینو هم یوه احمقانه پرېکړه وبلله. په نړیوال جام کې تر پرله پسې 9 ماتو وروسته د ګلبدین نایب پر لوبډل مشرۍ هم زیاتې نیوکې وشوې، خو ځینو مبصرینو بیا وویل چې له ګلبدین نایب سره د لوبډلې ځینې لوبغاړي خپل شخصي مخالفتونه پالي او له نوموړي سره سمه لوبه نه کوي. همداشان په نړیوال جام کې د لوبغاړو او لوبډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم ډېرې خبرې کېدلې. تر نړیوال جام وروسته هم په کرکټ بورډ کې ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شول. د کرکټ بورډ پخوانی رئیس او په پاکستان کې د کابل استازی لطف الله عاطف مشعل د کرکټ بورډ غړی وګمارل شو. ویل کېدل چې عاطف مشعل د فضلي پر خلاف لګیا دی او غواړي چې هغه له دندې ګوښه کړي. نن عزیز الله فضلي پر داسې مهال له دندې ګوښه کېږي چې 2 ورځې مخکې د ICC له کلنۍ غونډې څخه افغانستان ته راستون شو او دغه غونډې د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډکه بلله. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس له دندې ګوښه او پر ځای لطف الله ستانکزي د اجرایي مشر په توګه وټاکل شو. نو دوستانو، تاسو د رئیس جمهور دغه پرېکړې ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.